پاکستان له افغانستان سره ولې د چمن دروازه بندوي؟ حقیقت څه دی؟ سلام دوستانو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، در سره سبسکرایب یې کړئ. د پاکستان حکومت سره له دوشنبې څخه د ډیورنډ په فرضي کرښه له افغانستان سره د چمن دروازه تړي. د پاکستان فدرالي ادارې ویلي دا کار د کورونا وایرس د خپرېدو لپاره کوي او د چمن دروازه به د مارچ له 2 تر 1 اونۍ پورې تړلې وي. پاکستان دا اقدام وروسته له هغې کوي چې کابل د دوشنبې په ورځ د کورونا وایرس لومړۍ قضیه تایید کړه او یو شمېر نور شکمن ناروغان یې هم کرتین کړل. پاکستان وایي په چین کې د کورونا له ویرې نږدې 1000 تنه مسافر په 5 ورځو کې له سکرینینګ تیر کړي دي. پاکستان همداراز له افغانستانه په نورو ورغلو لارو پاړه، چنار او تورخم هم کلک تدابیر نیولي او د کورونا چیک کوونکي ډلې یې ځای پر ځای کړي دي. پاکستان چې تر دې دمه خپله د کورونا 2 پیښې لري، تر دې وړاندې له ایران سره هم پولې تړلې وې.